باندې جوړ کړي چې دومره ستاسې فضا اشغال زه هم په ناهیلو سترګو ورته ګورم ته هم په ناهیلو سترګو ورته ګورې وزیران قومندانان د خپلو اردوګانو مسؤلین جنرالان ټول اسمان ته ګوري هېڅ په وس نه ده پرته. تازه نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د اسلامي امارت د دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت د ځوانو افسرانو له اکاډمۍ د محصلینو د فراغت غونډې ته ویلي د افغانستان فضا لا هم اشغال ده. موږ ټول ورته په رڼو رڼو سترګو ګورو خو امریکایي الوتکې زموږ پر سر ګرځي. نوموړي زیاته کړې نن زموږ او ستاسو فضا اشغال ده. زه هم ورته ګورم، ته هم ورته ګورې، وزیران، قمندانان، د قلي اردوګانو قمندانان او ټول په رڼو سترګو ورته ګورو خو هیڅ مو هم په وسه کې نسته. هغه په خپلو خبرو کې د پوځ پر مسلکیتوب، تجهیز او په عصري وسایلو او تکنالوژۍ د سمبالولو ټینګار کړی دی چې باید کار ورته وویل شي. ښاغلي مجاهد وویل ډېر د خواشینۍ ځای ده چې په تېرو 20 کلونو کې افغانانو ترمنځ د یوې مرمۍ د جوړولو وړتیا نه ده پیدا شوې. ټول پوځي وسایل تیار راوړل شوي دي او افغانانو ته ورکول شوي دي. زه باید خپله دا هر څه وکړم، خپله فضا هم باید په خپل لاس کې واخلم. مولوي محمد یعقوب مجاهد تازه فارغ شوو سرتېرو ته سپارښتنه کړې چې په پټو سترګو د هېچ چا اطاعت نه کوي. هغه همداراز ویلي دفاع وزارت پر تشکیلاتو یې کار کړی ده او تر ډېره حده یې دغه کار منظم کړی ده. مولوي محمد یعقوب مجاهد وړاندې تر دې د اسلامي نظام د پایښت لپاره د ملت د مشروع غوښتنو پوره کولو سره تړلی بللی و او ویلي و چې هیڅکله باید تکبر او غرور ونه کړي. په هر وخت کې باید د ملت مشروع غوښتنو ته لبیک ووایي او هڅه وکړو چې دا ملت په ځان راټول کړي. د افغانستان په فضا د امریکایي بي پیلوټ الوتکو ګرځول هغه مسله ده چې اسلامي امارت ته یې دروند سرخوږی جوړ کړی ده. څه موده وړاندې په کابل کې یوې بي پیلوټې الوتکې برید وکړ چې په نتیجه کې یې داسې ویل کېدل چې د القاعدې مشر ایمن الظواهري وژل شوی، خو تر اوسه یې په اړه کره دلایل نه دي وړاندې شوي. اسلامي امارت له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې دا واضحه کړي چې باید د افغانستان د هوا اشغال هم نور پای ته ورسوي. موږ ته پکار ده لکه څنګه مو چې د امریکا ځمکنی اشغال ختم کړ همداسې د خپلې هوا کنټرول هم باید په لاس کې واخلو او د خپلې فضا اشغال هم پای ته ورسوو. دا هغه څه دي چې د علم او تعلیم په حاصلولو همدا ډول له تکنالوژۍ څخه په استفاده یې کولی شو. باید عصري علومو ته هم توجه وکړو او هغه علوم چې په دې برخه کې ورڅخه استفاده کیږي په ځانګړو پوهنتونونو او یا هم په ځانګړي انسټیټیوټونو کې ولوستل شي او ځوانان په دې پوه شي چې دغه علومو حاصلول د هیواد لپاره ډېر ارزښتمن دي.